السلام علیکم ځوانانو په خیر راغلی درس ته د ایم اس ورډ کلاس کې منګه چې دا انزرټ مینیو پرون ورځ ختمه کړله. تیر کلاس کې نن ورځ منګه ډیزاین مینیو شروع کوو یا ډیزاین ټیپ شروع کوو. ډیزاین ټیپ ډېر زیات اسان دی، یو دلچسپه ټیپ دی، انجوای به کوي، پند ټول انجوایمنت ده او ساده اسانه درس ده. تاسو ان شاء الله پرې پوهیدلی شئ په اسانه طریقې سره او ډېر زیات دلچسپه هم ده. راځم زه دلته کې اول لیکم چې ویلکم ټو وټ ویلکم ټو کله چې تعدي کې دغه به دې حال وي، ها بیا به هېڅ شی هم سمون نه کوي. ویلکم ټو سایف وټ آنلاین اکیډمي. ټیک شو، دا مې ولیکلو. دا به زه راشم او دلته کې به زه دې ته ورکړم یو دانه انزرټ ته چې راغلو هوم ته، هوم کې به زه ته یو دانه هیډ وان ورکړم. دا فرض کړه زما سره هیډ وان شو. بیا به راشم داسې کې به زه لږ لیکنه هم وکړم. رینډ دا مې هم لیکنه شوه. صحیح، اوس ګورئ ورته زه راځم ډیزاین ته. اوس زما په کار ده چې زه دې لیکلو ته یو دانه ډیزاین ورکړم. اول خو به ته دا لیکل سلیکټ کړې چې لیکل دې کله سلیکټ کړل، چې لیکل سلیکټ شو دغه نه پاس کولی شي یو دانه ډیزاین ته پرې اپلای کړي. ګوره کوم ډیزاین چې ته غواړې هغه پرې اتومات څنګه کېږي اپلای کېږي. ورشه دا دې په کار ده، دا دې په کار ده، دا دې په کار ده، کوم یو دې چې په کار وي. ریسیټ دی مطلب دا چې بیرته خپل حالات ته راته بوځه. ګوره دا راځم کوم ډیزاین پرې اپلای کوم، داسې ډیزاین به ورکړو. دا ډیزاین مې ګوره ورته ورکړل، خیال هم ده ورته ګوره اتومات پرې راغللو. که زه غواړم چې بیرته داسې کار وکړم چې دا راته ریسیټ کړه، ګوره سلیکټ کولو ته هم ضرورت نشته، بیرته به خپل عادي حالات ته لاړ شي. او که نه غواړې چې بل کوم سټایل پرې اپلای کړې، دا ګوره دوی خپل سټایلز دي، خپل تیمز دي، دوی جوړ کړي دي ورته، هغه ته پرې اپلای کولی شئ. بل د دې سره مربوطه ګوره خپل ډیزاین هم بیا راځي. دا ډیزاین یې په کار ده، ګوره دلدلو د دې سره ډیزاین ګوره په ډیموکمنټ فارمیټینګ دا دې په کار دي. لاندې راشئ نور به هم وي، که نور دې په کار وي نور هم شته پکې. دا سټایل دې په کار ده، خو دا سټایل ډېر زیات دلچسپ او داسې کې راځي لکه کلرې دي. که دا کلر نه وي خو بل کلر دې خوښ ده، ګوره اتومات دې سره نورې کلرې هم راځي. که دا کلر نه وي خوښ دا کلر ورته ورکړه، دا کلر نه وي خوښ دا کلر ورکړه. که نورې کوم کلر دي، دا ګوره میکسچر ده، دا کلرې چې کلر یو ځای شي یو کلر ترې جوړېږي هغه دا ده. یلو کې دې په کار ده. همداشان دې سره فنټ راځي، کوم فنټ چې په کار وي هغه فنټ ته پرې اپلای کولی شئ. ها دا ده یو ګوره هلته مې چې کله سلیکټ کړو کوم تیم د هغه مربوط ټول شیزونه نور دې سره اتومات راځي. اکثره وایي چې دا نه پرې اپلای کېږي او دا نه اپلای کېږي، هر څه اپلای کېږي، هغه چې سړی پرې پوه وي او زده وي. کسټمایز فنټ په کار دی، د په خپله باندې ځان ته برابر کړي. هیډ ون دپاره دې دا وي، باډي کې دې فرض کړه دا ډیزاین او سټایل راشي. نور کوم غواړې چې راولئ نیم ورته ورکول غواړې خپله، فرض مثال زه ورته وایم مای فنټ مای ډیزاین یا مای فنټ به زه ورته ووایم، دا ورته ورکړه او دا ځان سره ثبت کړه. بل وخت دپاره که ته راځې هغه ته پرې اتومات اپلای کولی هم شي، تا سره به موجود وي او ته هغه فنټ پرې بیا اپلای کولی شي چې مای فنټ ده هغه پرې اپلای کړي. نو دا اوس زموږ سره تیمز بل دي کې ریسیټ کوي ته مطلب دا چې خپل عادي حالات ته بوزه. براوز تیم که چې ته بل ځای کې تاسو سره کوم تیم ثبت وي ډیسکټاپ یا هر ځای باندې هغه هم راوړلی شي. اکثره تیم زموږ سره وي هغه انسټال کېږي برابرېږي، نو هغه هم تاسو راوړلی شئ. بل دی کې چې د په تیم کې زموږ سره سیب کول دي، مطلب دا تیم ما برابر کړلو دا اوس راته ثبت کړه. هر ځای کې چې ثبت کول غواړي هغه ځای کې دا تیم ځان دپاره ثبت کولی هم شي. نو دا موږ نه ثبت کوو، ضرورت نشته ورته. څه مو غلط کړي دي په دې کې چې دا ویلکم مو غلط کړی که نه، ویلکم به بیرته صحیح کړو او دا به هم موږ ګیلري ته ور واچوو. نو دا شولو زموږ سره تیم سټایل. خدای دې وکړي چې دې باندې تاسو وپوه اوسئ. بل دا کلر کله تاسو چې اپلای کوئ دا ګوره اکثر نه اپلای کېږي، کله ته اپلای کېږي دا داسې اپلای کېږي چې کله ته پیج ته کلر ورکړې نو تاسو په دې باندې ښه پوه شئ. فرض کړه زه پیج ته دا یو کلر ورکوم، نو اوس که راشم دې کلرز ته دا ګوره پرې اپلای کېدلی شي. ګوره څومره ښایسته ډیزاین راځي. اوس که ته غواړې چې تا خپل ځان ته بدل کړي کلر کولی شي چې بدل یې هم کړي. ګوره دا کلر پکې کم کړه، یو پکې زیات ده، سوروالی پکې کموي زیاتوي، هر څه چې کوي ریسیټ کوي. دې ځکه نوم ورته ورکړه خپله خوښه باندې چې جوړ کړلو، ځان سره ثبت کړه، سیب کولی هم شي. بیا به چې کله راځي ډیزاینز ته یا کلرز ته هلته به تا سره الریډي هغه کلر کې ستا والا کلر چې کوم دی جوړ کړی هغه به موجود وي. کسټم په نوم یا هر څه په نوم باندې چې وي، ګوره کسټمونه هغه تا چې کوم جوړ کړی راغلو نوم دې ورته ورکړی، بیا به نوم ورسره هم راتللو. خپله باندې هم ځان دپاره ښایسته کلر برابرولی شي. دا میکسچر ده، ګوره څو کلرې موږ را یو ځای کوو، دغه نه یو کلر جوړېږي او هغه بیا موږ پرې اپلای کولی شو. بله خبره زموږ سره په دې کې چې دا هغه پاراګراف سپیسینګ دا ډیزاین چې ما کړی دا باید دا څومره سپیسینګ ولري. ګوره بیخي مې سپیسینګ ختم کړلو، کنفیکټ راغلو، ټایټ دې په کار ده، دا دې اوپن دې په کار ده، لیکس دې په کار ده، دا شان دې په کار ده. کوم ډیزاین چې ته ورکړې هغه پرې ورکولی شي. دا ډیزاین فرض کړه زما په کار ده،
دا مې خوښ نه شول بیا زه څه کول غواړم زه غواړم چې په خپله خوښه باندې ځان ته سپیسینګ وکړم پاراګراف کې موږ دا ویلی یو سیټ از ډیفالټ اوس ګوره لیفټ نه دې څنګه وي اپټر دې څنګه راشي مخکې دې څنګه راشي لاین سپیسینګ دې څنګه وي سایز وغیره هر څه تاسو کولی شئ دیز نه واخلئ انتخاب یې کړئ بیا اوکې کړئ نو دا اوس زموږ سره پاراګراف سپیسینګ یې هم وشولو بل افیکټس دي افیکټس د چا دپاره دي دا د کوم موږ چې شیپس راوړو د هغه دپاره ځي زه ګوره انزرټ ته راځم انزرټ کې یو دانه شیپ راوړم کوم شیپ مې په کار ده فرض که زما په کار ده دا شیپ دی باید راشي کوم ځای ته دې راشي دې ځای کې به دا شیپس راوړم او بل یو شیپ به راوړم چېرته بل شیپ به زه انزرټ کړم دا شیپ ته دا به زه دلته کې انزرټ کړم اوس غواړم چې د شیپس باندې افیکټس اپلای شي نو بس راشه ډیزاین ته او د ځکه د دې لپاره سپیشل افیکټس دي کوم قسم ته افیکټ چې ته پرې اپلای کوي هغه پرې اپلای کولای شي خو دا کلر زمانه د خو غزي ته کلر چینج کوم لومړی کلر فارمټ به چینج کوم کوم یو ته به واړم دا کلر به زه چینج کوم دی ډیزاین ته مې چې چینج کړل نو اوس به راشو ډیزاین ته او ډیزاین کې به زه راشم افیکټس ته ګوره چې کوم افیکټس ته خوښ وي هغه افیکټس ته پرې اپلای کولی شي دا افیکټ مې خوښ ده فرض کړه دې ته راځم او دې ته به زه یو دانه کلر ورکړو دا کلر صحیح شو افیکټس وراړم چې اپلای کړم دلته تاسو سره مختلف قسمه افیکټس دي هغه تاسو پرې اپلای کولی شئ بل داسې کې سیټ از ډیفالټ درته وایي سیټ از ډیفالټ مطلب دا ده زه غواړم چې یو ډیزاین موږ سره الریډي اتومات ثبت شي کله چې زموږ بل ډیزاین اخلو هغه کې هم باید دا ډیزاین راشي او سیټ از ډیفالټ کې به چې ته کله بل ډیزاین اخلي کې به څه کېږي دا کلر وغیره نه راځي خو دغه چې کوم ډیزاین مې ورکړی دی ګوره پاراګراف سپیسینګ کلر دپاره کلر مې هغه مې ورته ورکړی ده د دې دپاره مې کوم فارمټ چې ورکړی د لیکلو دپاره فرض مثال ایټالیک ده بولډ ده کوم د دې فنټ فیملی ده هر څه مې چې ورکړي هغه به پرې اپلای کېږي سیټ از ډیفالټ باندې مطلب کې به چې ته کله هر کله خط اخلي نو دا به تاسو سره اتومات په همدې ډیزاین کې بیا راځي په دې کې تاسو سره مهمه او اصل خبره چې دا هغه د واټر مارک ده کله چې موږ ډیزاین وکړو په دې خاطر چې کاپی رایټ نه مخنیوي وشي او زما پته ولګي چې ډاکومنټ چا جوړ کړی د زه غواړم که تاسو خیال کړی وي کله مو لیدلی وي ورکې ځینې چې په هغه کې واټر مارک راځي دلته ما سره نیټ نشته که نه اوس مې تاسو ته ښودلی زه خپل نیټ کنیکټ کوم سره زر له کمپیوټر سره مې د موبایل لارې نه تاسو ته به زه واټر مارک یې وښیم چې واټر مارک څنګه وي هغې زه ته په خپله باندې هم اوس جوړوم هغه به تاسو ته بیخي اسانه شي مطلب دا چې د لیکلو شاته که تاسو خیال کړئ په یو دانه ډیم شانتې لیکل راځي په هغه کې د کمپنۍ یا د هغو کسانو څنګه وي نوم لیکل شوی یا د هغوی چې کومه مشهورتیا ده یا هر څه چې دي هغه پرې لیکل کېږي تر څو نور څوک هغه نه استفاده ونه کړي اوس راځم د دې غواړم چې دې شاته هم زه خپل نوم ولیکم تر څو زما په نوم باندې چې دا ډاکومنټ ما جوړ کړی ده راځي به تاسو واټر مارک ته واټر مارک څنګه هغه بیخي ډیم ګور د ځکه ځینې تاسو ته الریډي درکې دا دې په کار ده ودلدلو کله چې زه راشم وګورم دا پرینټ کوم دا رنګ نه پرینټ کیږي خا دا کلر سره چې کوم دا چې کله ته پرینټ کوي به دا پی ډی اف کې ثبت کوي به د پیج ته چې کوم کلر کړی هغه به ثبت شي او لیکلو باندې کوم افیکټ نه راځي لیکلو شاته ګوره هغه کانفیډنشل ولیکل شو دلته کانفیډنشل دی لیکلو شاته راغله همدا شانتي د ځکه نو ډیزاین هم شته دا شانتي د پکار وي دا شانتي د پکار وي ګوره ډونټ کاپی خیال دې ورته ماته چې دا کاپی د بار دته مخنیوي کې دي طریقې سره لیکل غواړي نو تیر راوړل شي دا خو دې تاسو خپل درکړي دي نور واټر مارک ته په کار وی راشه دلته کې اندازې کې خسته واټر مارک شته دا افیس نه را ډاونلوډ کا د دې کې استفاده کا کسٹم واټر ریموو واټر مارک مطلب دا واټر مارک چې مر کړی دا نه ختم کا زمانه د په کار ګوره واټر مارک نه ختم شو یو اپشن ځان سره نوٹ کوي لیکي ویب ډیزاین ګوره تاسو نور په څنګه اخلي چې کله ویډیو ګوري زما درس ګوري تاسو سره باید حتمان کلا کتابچه او قلم موجود وي او بل کې چې ویب ډیزاین ټیب د چې کله ولیکلو په دې کې می تیمز د تو ویل تیمز دا کار کوي تیم سره بیا ډاکومنټ فارمټینګ مربوط د دې تیم مربوط لیکلو سټایلز راځي او بیا موږ سره کلر راځي او سره پانټ راځي افیکټس په استعمال موږ کولای شو ایمیجز باندې افیکټ اپلای کو سیټ از ډیفالټ چې کله موږ سب کو یو صفه یو فارمټ د ټیکست لپاره هغه فارمټ هر فایل چې کله موږ خپل هغه فارمټ به اپلای کیږي پاراګراف سپیسینګ لپاره موږ کولای شو د لاینز ترمنځ پاراګراف ترمنځ سپیسینګ وغیرہ وکړو واټر مارک پاسته کولای شو د لیکلو شاته چې کوم لیکل وي د کاپی رایټ مخنیوي وشي دغه لپاره موږ غواړو چې لیکل لاړو نو بیا به څوک نشي کولای چې کې ولې مثال تغییر راوړي او یا په کې تغییر وکړي پی ډی اف کې ثبت کوو چې پته لګي چې دا پلان کې جوړ کړی دا واټر مارک تاسو په خپل باندې ول ریموو کوي او نه ریموو کیږي کسٹم واټر مارک درځي وته چې په خپل خوخ باندې واټر مارک کړل غواړم ته راشي ټیکست واټر مارک باندې مکلیک وکړي دلته راشه د ځکه وته لیکلو لیکا پر مثال زه ته مې دا چارج کړی دا سایف انلاین اکیډمي ډیزاین کړی او برابر کړی دا د دوی پراپرټي ده ته مې دا واخیستلو دا مې راوړلو
دا شولو. ورسره راځم فنټ سټایل د کوم په کار ده. هر فنټ سټایل چې تا په کار وي هغه ورته خوښ کا او دغه کا ډیزاین دی آټو ده. د ځکه ګوره سایز د سایز آټو انتخاب ده. کدي کمول زیاتوالی کول غواړي سایز وته کولای شي چې تغیر کې زه به راشم آټو ورته انتخاب کوم. ګوره اوس په کلر ما سره ساده ده که زه غواړم چې بل کوم ډیزاین رنگ ورته ورکم هغه هم ورته ورکولای شم. سور غواړي شین غواړي تور هر رنگ چې غواړي هغه ورته ورکولای شي. خدا کلر صحیح ده. بل دا چې دا ډایګونل غواړي مطلب دا کوج په کوج تیر په غرازي او کنه هوریزونټل مطلب در سیده غواړي زه به هغه شانتي واخلم اپلای بیکم اوکې بیکو. وګورئ د زمنګ سره راغللو ډیزاین هم راغللو. ګوره رنګ سه معلوم دي. سیف آنلاین اکیډمي اوملیدلو هر څه ځکه ښکارېږي او راغله. کله چې دا څوک پرینټ کینو سیف آنلاین اکیډمي ویلاندې پرینټ شوی وي نو پته بلګي دا چا پوری مربوط ده او چا برابر کړی ده. هیڅ مشکل به ستونزه به نه پیښیږي. بیا راځم کسٹم واټر مارک ته د کې کلیک کوم. دلته کې کته غواړي رنگ ورته چینج کې رنگ هم ورته چینج کولای شي. سټایل چینج کې مطلب هوریزونټل دی راشي دا هم ورسره راوړل شي او سیمی ترانسپیرنٹ کې غواړي دا وزو اوکې کما. ولې دلو هغه ترانسپیرنسي ګوره ختمه شوله مکمل فل خاره شولو. ترانسپیرنسي ورته راوړل غواړي بیرته براشي کسٹم واټر مارک ته او د ځکه څه کار وکم د ځکه دا څه کار وکړه چې دا وته ترانسپیرنت نه وباسه چې کوله کو پکې دا اوکې کا. ګور اوس په حال ډیم شوله او ډیزاین او سټایل مرته بدلول شي. بل خبره په کسٹم واټر مارک چې دا هغه زمونږ سره پکچر راوړل دي. نو واټر مارک مطلب چې واټر مارک مره وړه او کو غواړم چې اوس واټر مارک په ځای باندې سره سی پکچر راشي زما لوګو له سبا ذلیکل میکل کوم نه زه یو کچ مونږ کوم لوګو د هغه راوړه صحیح ده. لوګو راوړل غواړي د سلیکټ ک لوګو کوم ځکه دا زه ته ورک افلاین کنیکټ نه خلین نه اخیستل سي ډیسکټاپ ته راځم دلته برا شو سیف لوګو به انتخاب کو. دا د سیف لوګو نه ده پی ان جی جی پی جی چې هر څه ته غواړي دا به زموږ سره راشي. ځکه ګور د دې اندازه ده تاسو کوموي ذاتوي خپل اتومات ته واخلي او بل واش اوټ دا واش اوټ مطلب دا موږ سره روخ خانه او ان شاء الله چې ښکاری اوکې کومه دا کلوز کوم. وملیدلو اما خو موږ فایل ثبت کړو نو ځکه د طریقې سره راغلو دا شاته دا ګور واش اوټ سو بيخي. اوس به زه راشم د کې بل تغییر راوړم تاسو ته ګورئ چې څنګه تغییر پکې راوړم درته. واش اوټ به نه ختم کو ساده دی راشي دا به افلای کو او اوکې به کو. اوس ګورئ کومه طریقې سره راغله د طریقې سره راغله دا سپینواله چې د خپل د عکس سپینواله د خاله لوګو د سراغله چې هغه به بل ډیزاین کې راغله. زه غواړم چې دا بیرته چینج کوم را بشم کسٹم واټر مارک ته او کسٹم واټر مارک نه مده سو کو سلیکټ پکچر او به برا شو ورک افلاین ته ورک افلاین نه پس برا شو ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې وز پی ان جی کې چې کوم وز موږ سره هغه برا واخلو نو شاید هغه موږ سره خراشي ډیسکټاپ باندې مکلیک وکم. ډیسکټاپ کې وز سیف لوګو پی ان جی ولا راواخلو او دا به انسرټ کوم. هر قسم تصویر چې تاسو لري هغه تاسو انسرټ کولای شئ. واش اوټ کې چې کلیک دلې به تاسو سره عکس بيخي تازه ښکاري کې خدا خلک تازه نه وړي بیا لیکل مشکل جوړي ستونزه را پیخي دا لګ ډیم خوي چې ډیم راشي دا به اوکې کا مصورت وګورئ څومره خاصه مزیدار دلچسپ خپل خاصه زبردست راغلو. خلم دورته دا به زول ګوړو کې کم اوس یو ګوریا نو دا ولو د واټر مارک راوړلو طریقه چې څنګه کولای شئ تاسو یو خاصه خپل طریقې سره واټر مارک راوړئ که نوم راوړئ که تصویر راوړئ هغه په دې طریقې سره تاسو راوړل شي. کله تاسو پرنٹ پریویو د دې وګورئ دا شان دي تاسو سره پرنٹ کې راوځي نو څومره خاصه خپل راغللو. او دا خبره په دې کې یو بل خبره ده چې هر څونه پیجونه واخلم ټول کې به دا اتومات راځي. خلم دورته اتومات دا ټول پیجونه کې راځي چې هر څونه پیجونه تاسو سره موجود هغه ټول کې وردا شاته راځي. ډیم کوي دا بر سره ډیم راځي او واش اوټ کوي واش اوټ به سره راځي. بل خبره دي کې پیج کلر دا کله چې غواړئ دا پیج کوم د دې ته یو رنگ ورکې دا رقم د زیل ډیزاینر کې سرو ډیزاینر کې پیج کلر نه کولای شي چې خپل صفحه ته خاصه خپل ډیزاین ورته واخلي او تاسو خام ډیزاین نه اخلي بيخي چې دغه شی بیا خوند سوري زی دا هم د فیج لپاره یو کلر شلو. بل خبره بده کې چې دا نو کلر مطلب دا کلرونه خواته کوي لري کولای هم شي ونه فرض کما بر فایل جوړ کړی دا زه ته مجدي رنگ خواته کا رنگ وګوره خواته کولای هم شو د پیج کلر پس نو کلر کا مور کلرز دي. مور کلر مطلب خپل خوخ باندې ځان لپاره کلر جوړي. ار جی بي د درې کلر نه سوی ریډ
ګرین او بلو مطلب کم او زیات کدي ګوره هلته پکې زیات کا زیاتول شي دا پکې کموي کا دا بل پکې زیاتوي ور زیات کا دا اوکې کتا سره ګوره یو کلر جنریټ کیږي دا اوکې شي ور اوس هم سره پوخ کلر جوړ شو دا شانتي مور کلر ته بیا راځم مور کلر کې سټانډرډ کلر جوړول غواړي د کې سټانډرډ کلر هم د سره شته دا اوکې که هر یو کلر چې په کار دا ګوره سټانډرډ کلر زموږ سره راغلی فایل افیکټس دي فایل افیکټس کې ورته سره نور ډیزاین نشته دا د شي کې تاسو ډیر زیات کار وکړئ د کې تاسو پوه شئ به د شي زونه باندې دی خبره دا ده چې بیا تاسو کولای شئ چې په ګرافیکس ډیزاینینګ چې موږ شروع کوو کورل ډرا وغیرہ یا فوټوشاپ مطلب تاسو ډیر زیات اسانه یو کلر استعمالوي دا یو ساده کلر واخلا کې کمواله زیاتوالی راوستل ډارک راولي کنه پوخ راولي خام راولي قسم غواړي هر کوم ته راځي دوه کلر استعمالوي دوه پکې استعمالول شي دا کلر ګور دا شانتي د هوریزونټل لغل زته ورټیکلی راولا ډایګونل راولا ګور دا شانتي شول سیده په کونج راغلل ډاون خواته کا کارنر خواته کا دا شانتي کا سنټر ته اوس ګور راغلو چې هر قسم د تو وړ هغه طریقې سره دوه کلر استعمالول شي پر سیټ ګور د دې دوه درې کلر ګور د دې استعمال کیږي بل دې کې ټیکسچر دی په کار د دې کې ګور دا شی زونه پکې راوړل غواړي ته هم ته راوړل شي په مثال دا شانتي راوړه اب دې سره باید دا فیل شي دا به تاسو سره ګور شاته بیک ګراوند کې دا شی راغلی وي صحیح دا شانتي کنه غواړي ته د سکارو کا فیل افیکټس مطلب درجه ډک شي څنګه دا شاته بیک ګراوند راشي پیټرنز دی په کار دي دا ورنوري پیټرنز زموږ سره دي کې موجود دي کله دا نه خو خپل کلر دی خو ته نوري کلر هم ورته اخیستل شي نه دا مې ورته بل کلر واخیستلو د کې ډیر زیات کار تاسو کولای شي خپل یو خاصه ډیزاین جوړول شي خو ځکه دی یو کې لګیا شم ډیر زیات وخت اخلي پکچر مې په کار د اوس غواړم تصویر راوړم سلیکټ پکچر سلیکټ کا انلاین غواړي افلاین غواړي کتا سره افلاین موجودي براوزي کا انلاین غواړي نو د کې ته بیک ګراوند وغیرہ ولیکي هر څه چې ته لیکل دی فکر وی نیچر بیک ګراوند غواړي اک موټر دی په کار وی هر څه چې په کار وی هغه د سرچ کا ته بس چې کله سرچ وکړل اوس به ګوګل تاسو ته هغه راوخلي کوم ډیزاین مې په کار د باید خاصه ډیزاین دی کی کوم یو خپل ډیزاین دا ډیزاین پر مثال خپل د دارا خلم او به د پاسه لیکل کو دا هیڅ باندې تاسو باندې کوم اثر نه کوي په لیکلو باندې دا بیک ګراوند کې راځي دا بیک ګراوند شو زمونږ د ورډ د فایل لپاره دا خدای دې کې چې اوس راشي ولې رانغلو نه پېږم چې ولې رانغلو په دې زم نه پېږم خو دې طریقې سره تاسو خو خوندور بیک ګراوند راوړلی شي بیا به درته سرچ کم بل بیک ګراوند به درته سرچ کو انلاین دې طریقې سره بیک ګراوند راوړل کېږي دا به واخلو دا به راوړو انزرټ به کو بیک ګراوند کې باید تیار راشي ښه آفرین راغلو اوس وګوره بیک ګراوند کې هغه تیار راغله خو دې دپاره تاسو بیا داسې کار وکړئ چې کولی شئ دا ورته بیا چینج را چینج کړئ ستونزه نشته ده نو چې تاسو هر قسم ته ډیزاین خوښ شو اول ځان دپاره انتخاب کړئ په دې نه پس تاسو هغه راوړئ دا مې دلته کې راوړلو سرچ کوم سرچ نه پاس بدل تراشه دا ډیزاین برا واخلم دا بس اوکې کا ډاونلوډ بشي ډاونلوډ روان وي دا هم بیک ګراوند شو خیر هم دورته د پاسه تاسو اوس لیکل کولای شي خو مربوطه به ګوري چې کوم د بیک ګراوند خاصه راځي هغه تر خالص نه چې بس صرف د بیک ګراوند انتخاب او ورچوي نه چې ضرورت ته دی ګوره ضرورت مطابق ته بیک ګراوند ته انتخاب وا پچ کلر باندې د خدای کې په شو دي کې ګوره ساده کلر دي چې هر کلر تاسو خوښ وي هغه واخلئ او بل په دې کې چې زمونږ سره نو کلر غواړي همدا رقم ته مور کلر جوړول شي او فایل افیکټس باندې کې مختلف قسمه پیټرنز غواړو ټیکسچر غواړو یا دوه درې قسمه رنگونه کوم غواړو بیک ګراوند ته راوړل شي بس زمونږ سره پیج بارډر دی پیج بارډر موږ مخکې ویلې ده دا موږ اول هم کې مکمل دا تفصیلا ویلې ده که ته غواړې اوس د پیج ته یو بیک ګراوند ورکې وی بارډر ورکې ته کولای شي ته بارډر ورکولای شي سوري بارډر ورکول ورته سورت ورکولای شي نن نشته د ونه خواکې نن باندې مچ کې څلور خاطر ورکې دا براشي شیډو غونتی ورکول غواړي شیډو کې براشي 3D کې غواړي کسٹم کې غواړي کمی کې غواړي نو د باکس مطلب د سلور سایډ ته ورکا د بیک ګراوند دی کوم د کوم بارډر چې ورکې د کوم ډیزاین او سټایل کې وي خانه خط دی څنګه دی کلر دی څنګه وي د دې لپاره نو تم چې دی کلر دی سور وي او بل چې د دې کې آرټ کوم دراوړل غواړي د دې کې کورا ځینی سټایلز موجود دي هر یو سټایل ورکول ته غواړي هغه هم ورته ورکول شي فرض که زه ورته کوم سټایل ورکوم دا سټایل ورته ورکوم دا په کار ده او د دې لپاره هول ډاکومنت لپاره ورکې کنه یو پیج لپاره ورکې زه ته هم چې نه ټول د یو سیکشن لپاره ورکې فرست پیج لپاره ورکې ټول لپاره ورکې کوم قسم ته غواړي
سلیکشن د مطلب آل ایکسپټ فرست پیج ټول دی ورکه اول پیج ته مور کا نو د امشنان هول ډاکومنت ته راشي د سایز وته کمولای زیاتولای شي هغه هم ورته برابرولای شي دا موږ مخکې ویلای د تاسو په خپل کار وکړي خمزدار تاسو سره به رقم ته یو بیک ګراوند بارډر چې دا په بیک ګراوند کې جوړ شي لاندې نور پیجز دی هغه په دې کې په یو کې هم راغلی وي د دنه خپل لیکل کول غواړي هغه لیکل دی پکې تر سره که هر څومره لیکل چې تو غواړي هغه پکې کولای شي نو دا زموږ سره ډیزاین ټیب یا ډیزاین مینیو تیمز کې ګوره مختلف قسمه تیم سټایلز دي کلر ورکړي فونټ ته ډیزاین ورکړي پیراګراف سپیسینګ ورکړي ایمیج ته کوم افیکټس ورکړي ډیفالت سیټ کې واټر مارک د واټر مارک راوړو پیج لپاره کلر ورکړي او دا هم د پیج لپاره بارډر ورکړي مخکې مو ویلې دا اوس مو بیا دوباره درته تکرار کړلو نو خدای دوی چې تاسو به په انزرټ په هوم کې چې په ایم اس ورډ کې په ډیزاین مینیو یا ډیزاین ټیب باندې مکمل پوه شوي اوسئ نن لپاره همدومره بس د سبا به ان شاء الله چې موږ پیج لیاوټ وایو چې صفحې پیج لیاوټ کې څه شی دي صرف د صفحې سایز برابرول دي ته چې دا لیکل کوي یو کتاب برابرې لیکل څه د لپاره کې مجله جوړه چې جوړه یو پیج برابرول لیکل نو هغه پیجینګ سایز موږ دی په واسطه باندې کو پیج لیاوټ ان شاء الله چې سخت کیسې ختم شوي دي اسانه خبره دی یو ورځ کار ته پکې ریفرنس وغیرہ دي دا ان شاء الله چې هیڅ نور موږ په وټ کې نه دی پرې پیج لیاوټ ضرورت ده کې ډیزاین کار کو مهم د تاسو ته استفاده ونه زیاته کیږي او ورپسې نور په وټ کې چې نشته ان شاء الله چې وټ مو ختم کړی دا نن لپاره هم دومره بس ان شاء الله سبا موږ پیج لیاوټ وایو